د حریت سرلیکنه د حریت سرلیکنه د بیلابیلو سیاسي، ټولنیزو، اقتصادي او فرهنګي تازه موضوعاتو په اړه د حریت رادیو رسمي نظر څرګندوي. د اسلامي امارت په لاسته راوړنو د دښمنو رسنیو اعتراف. غربي رسنۍ او په خاص ډول د امریکا غږ، آزادي رادیو، واشنگټن پوسټ، نیویارک ټایمز او نورو په شمول امریکایي رسنۍ د اسلامي امارت د تأسیس له وخته له دې نظام سره د دښمنۍ په موقف کې دي او ټوله هڅه یې دا وي چې څرنګه دغه اسلامي نظام بدنام کړي، په اړه یې غلط معلومات او ناسم تصویر نړیوالو ته وړاندې کړي او حتی مثبت کارونه یې هم له منفي زاویې تحلیل او خلکو ته په تحریف شوي شکل ارائه کړي. اما کله ناکله حقایق دومره ښکاره، باحجمه، واضح او انکار نامنونکي وي چې له لیدلو یې دښمن هم سترګې نشي پټولی. کله واقعیت د لمر غوندې روښانه او ځلانده وي، نو بیا کله یو دروغجن څخه هم پوښتنه وکړي شاید د لمر په وجود اعتراف وکړي، ځکه لمر کوم داس څه نه دی چې نقاب ور واغوستل شي او یا د دروغو او کاذبو نشراتو په لړو کې له خلکو ورک او مخدوش کړای شي. امریکایي رسنۍ په خاص ډول مشهوره ورځپاڼه واشنگټن پوسټ د اسلامي امارت تر واکمنۍ لاندې کابل ښار د وضعیت بیانولو پر مهال کټ مټ له همداسې قضیې سره مخامخ شوې. د کابل د ښاري خدماتو په ځانګړي ډول د ښاروالۍ د فعالیتونو په اړه د ورځپاڼې په خپل تحلیل کې د ته هیڅ لار نه ده موندلې چې خپله دودیزه منفي باپي پکې وچلوي او خلکو ته دا برخه هم په دروغو معطله او ناکامه معرفي کړي. ځکه د کابل ښاروالۍ خدمتونه، لاسته راوړنې او انکشافي برنامې هغه څه دي چې د کابل 5 میلیونه ښاریان یې د سر په سترګو ویني او د ځلانده لمر غوندې هیڅوک له وجود څخه انکار نشي کولی. بناءً واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د کابل ښاروالۍ د کار او زیار په اړه حقایق بیان کړي او لیکلي دي چې د اسلامي امارت تر واکمنۍ لاندې کابل ښاروالۍ په ډیرو کمو امکاناتو د ښار بڼه بدله کړي او د پام وړ ودانیز کارونه یې ترسره کړي دي. واشنگټن پوسټ وړاندې لیکي چې د ښاري نظام او انکشاف په اړه هغه پلانونه چې له ډیر پخوا د کاغذ پر مخ موجود و اوس یې طالبان په لومړي ځل عملي کوي. همدا اوس په 180 بېلابېلو پروژو کار روان دی. کومې لارې او سړکونه چې پخوا د زورواکو او جنګ سالارانو لخوا بند شوي وو ښاروالۍ بیرته خلاص کړي دي چې د کابل ښاریانو لپاره یې د پام وړ سهولت رامنځته کړی. د واشنگټن پوسټ د اعتراف له مخې د کابل ښار نظافت ته په لومړي ځل سمه او بشپړه توجه شوې. د اتصالاتي لارو پخېدل، د څلور لارو ښایسته طراحي او له سره جوړېدل، پیاده روونه په اساسي ډول رغېدل او د تفریح او سیاحت لپاره د ځانګړو سیمو د جوړېدلو کارونه په چټکۍ سره روان دي چې له امله یې کابل ښاریان هره ورځ د ښار په څېره کې نوښت او تازګي احساسوي. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې دغه راپور د اسلامي امارت په عمراني او انکشافي لاسته راوړنو هغه د تایید مهر دی چې د یوې دښمنې رسنۍ لخوا لګول شوی او دا بیا د دې معنا ورکوي چې لله الحمد د اسلامي امارت لاسته راوړنې اوس دومره ډېرې پراخې او انکار ناپذیرې دي چې د لمر غوندې هر چا ته ښکاري او هیڅوک ترې د انکار جرأت نشي کولی. خو دا یوازې د کابل ښاروالي نه ده چې کارنامې د لمر غوندې روښانه دي، بلکې په ټولو برخو کې ودانیز او انکشافي کارونه همداسې په سرعت، اخلاص او د هیواد پالنې په ولوله پر مخ روان دي. د قوشتېپې کانال له تاریخي پروژې نه پرته د معادنو، سرکسازۍ، صنعت او نورو اقتصادي سکتورونو کې د اسلامي امارت کارنامې اوس په هغه کچه دي چې حتی دښمن هم ترې سترګې نشي پټولی، نو ځکه یې په اعتراف اړباسي چې همدا اعترافات بیا د دښمنو رسنیو په هغو نورو غلطو تبلیغاتو د بطلان کرښه راتېروي چې زموږ اسلامي نظام په هیواد کې د اقتصادي بحران عامل او مسؤل ګڼي.